14مه سپاره 8مه رکوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم الله عالم ده ما تحمل كل أنثى هغه اخبار چې اخلي اره ښځه امور په خېټه کې دنني الله په عالم ده چې دا به نروي کوه ښځه دا پنځه شیانو باندې علم خو مختص ته په الله پورې یو دغه د رحم بل ځای کې به خبره راځي. نن سبا بعضې خلک اعتراض کوي، حتی یو ډاکټر دا په صریحي الفاظ ویلي وو چې ملاین وی چې د مور په رحم کې په څه چې خبرېږي یو الله خبر ده. موږ ولې نه یو خبر ده؟ د په تلویزیون معاینه باندې الټراساونډ وکړو نره معلومېږي ښځه معلومېږي، خو هغه خلک هم په خبر دي. اوس د بنده علم د الله علم هسې دې دپاره چې څوک دا شک در وانه چې پارک ته وګورئ. دغه د بنده علم بالوسائل ده، غیب نه ده. خو دوربین ده ورته وایي که ته اکسره ده واخیسته دا به صرف دومره په معلوم شي چې نر ده یا ښځه، او په هغه کې هم ډېر خطا کېږي. دا واضح خبره ده. ما ته خپل کور کې دا پروسه کالې 3 وارې زیري پوه شوي وو چې نارینه هلک ده، سره له 3 وارې دروغ شو. خطا هم راځي چې بیا خطا هم نشي خو دومره به معلوم شي چې هلک ده یا جنکۍ. اما الله تعالی چې علم په لري، په هلکتوب هم علم لري، په جنکیتوب هم علم لري، بیا یې په آینده ژوند هم علم لري چې دا سړی به څومره وخت ژوندی وي، په رزق هم علم لري چې دا سړی به مسکین وي که به موړ وي، په عمل هم علم لري چې دا به نیک عمله وي که بد عمله به وي، په ځای د مرګ هم علم لري چې په کوم ځای کې به مري. په هر څه الله خبر ده. دا د الټراساونډ والا دا شیان معلومولی شي. الله یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد. هغه چې رحمونه د میندو یې کموي، ناقص یې کوي او یا زیاتوي یې، اندامونه، جسا، عادات، موده، په هر چیز کې چې زیادت راځي په زیادت هم الله خبر ده. په کمبود هم خبر ده. کله اولاد پیدا شي مرزاده د بعضې هلک دغه ځای کې لاس نه وي، پیدا شي مرزاده اړوند وي، پیدا شي مرزاده شل وي، کوڼ وي. دا نقصانونه چې دي په دغه هم الله علم لري. او چې زیادت راځي، زیادت که په جسه کې د مور په رحم کې دننه اندامونه جوړ دي، خو د یوه هلک 6 ګوتې دي، عمومي خو 5 دي، خو د یوه 6 ګوتې دي. په هغه هم الله عالم ده په هلته چې مور په رحم کې ده چې دغه ګوتې 6 دي. د مودې په لحاظ دغه حمل به د مور په رحم کې 6 میاشتې پاتې کېږي، دا به 7 پاتې کېږي، دا 8، دا 9، دا لاس تر 2 کلو پورې پاتې کېدی شي. په دغه موده یې د پاتې کېدل هم الله علم لري چې څومره زیات پاتې کېږي تر هغه نوره نه. د عدد په لحاظ هم الله علم لري چې 2 به پیدا کېږي د دې ښځې، که 3 پیدا کېږي، که 4 پیدا کېږي، که 5 پیدا کېږي، 2 پیدا کېږي. په دغه هم الله علم لري. د یوې ښځې نه 5 اولاده پیدا شوي په یوه بطن الله علم لري. 3 پیدا شوي دي الله علم لري. ډېر پیدا شوي، کم پیدا شوي، په ټوله الله علم لري. وكل شيء عنده بمقدار. هر شی په نزد الله تعالی په اندازه باندې دي. عالم الغیب، عالم د په پټو خبرو او شهادت په کار خبره باندې. الکبیر المتعال، ډېر لوی او برتر ده، د غټ قدرت چښتن ده، غالب ده په خپل ټول مخلوقاتو باندې. سواء منکم، یو شان دی د تاسو د جملې نه. من اثر القول، هغه څوک چې خبره پټه کړي، ومن جهر به، او که څوک یې ښکاره کړي، دواړه برابر دي. الله ته په پټو هم الله علم لري، په ښکاره هم لري. ومن هو مستخبر باللیل وسارب بالنهار، او هغه څوک چې پټېدونکی په شپه کې او یا ظاهري کېدونکی په ورځ کې، په دغه هم الله علم لري. په پټه خبره، په ښکاره خبره، په پټ عمل، په ښکاره عمل. قول د کفیل ده، نه خبر دې نه پټېږي، نه عمل دې نه پټېږي، په ټولو باندې علم لري. له معقبات، شته دغه انسان لره له طرفه د الله تعالی نه ملائکې چې نوبت په نوبت راځي، من بین یدیه و من خلفه، د مخ د طرف نه او د شا د طرف نه. یحفظونه، ساتي من امر الله، ساتي په حکم د الله، من امر الله، یا دامنه په حکم د الله.
یا د آفاتو نه ساتي چې دا ساتنه ناشد من امر الله دی الله دی امر نه الله امر ورته کړی چې ساتي. ګوره انسان ویده ده که موږ تاسو فکر وکړو دا میګاتونو ته فکر وکړو چې اوس داسې روان وي چې معمولي سروای په غار په دیوال کې وي د یو وارې ورننوځي خو چې نور لار د تګ نه بیرته راځي. دا هر ژوندی سره حشرات چې وینو چې ماز غار چوله ویني یو وارې ننوځي بیا ځي. انسان ویده ده سپنګو ته چې نه ننوځي غوږو ته چې نه ننوځي. بعضې خلک ویدي خوله یې وازه نیولې خولې ته چې نه ننوځي وایي د دغه حفاظت لپاره الله تعالی ملایکې ورته مقرر دي. قضا مبرمه چې وي دغه کې تغییر نه راځي خو قضا معلقه کې راځي چې الله لیکلي چې د دغو شیانو نه که ملایکې حفاظت وکړي بچ کېږي نه دې غوړې بچ کېږي. خو چې هغه الله مبرمه فیصله کړي بیا به په یو وخت کې د ملایکو د حفاظت نه دی وځي هغه شی به بیا مار به راشي وبېچي. ګورې د مار نه د لړم نه د اچش نه حتی وایي ګوره دا موږ غږېږو دا مچان دي ګرځي او راګرځي خولې ته نه ننوځي. که د ملایکو وایي حفاظت نه وایي چې انسان خوله خلاصولی یو شی به خولې ته ولوېده. شپه ورځ ملایکې د دغه انسان د حفاظت لپاره الله مقررې کړي دي او د اعمالو خو ځان ته دي چې کرام الکاتبین اعمال لیکي. ان الله لا یغیر ما بقوم بېشکه الله تعالی نه بدلوي هغه حالت چې کوم قوم ته ورکړي. مثلا قوم ته صحت ورکړی عافیت ورکړی مشکلات نشته نعمتونه دي راحتونه ورکړي دي دغه نعمتونه بیرته الله نه تر اخلي دا راحت نه تر اخلي عافیت نه تر اخلي تر څو حتی یغیروا ما بانفسهم تر څو پورې چې دی بدل کړي هغه حالت چې د دی په نفس کې ده. که الله نعمت ورکړی دی شکر گزاري کړه الله بیا نعمت ته تر اخلي. خو که دی شکر په کفر بدل کړ نو بیا خدای پاک هغه نعمت په زحمت ورته بدلوي. که بارانونه اورېږي فصلونه شنه کېږي باغونه آباد وي کوهي آباد وي چینې آباد وي کاریزونه آباد وي خو چې کله دنیا ډېره شوه خلکو د خدای حقوق پرېښو نه ادا کوي. خلکو حرام سوداوې شروع کړې سودونه یې شروع کړه خپل حال دوی بدل کړو هغه د عافیت خبره یې بدله کړه هغه چې تقاضا د عافیت د دی هغه د الله د اطاعت خبره یې بدله کړه په نه اطاعت په معصیت ګناهونه شروع شوه نو بیا خدای پاک بارانونه په ودرېږي قحطي په شروع شي کافر په مسلط کې عافیت د لا شي ختم شي په پریشانیو کې ګرفتاره کې دا خپل بنده څه کړي. خو ویعفو عن کثیر د ډېرو نه خو معافي کوي که نه لایق وایي د دې چې په سات په موږ عذابونه وایي. واذا اراد الله بقوم سوءا کله چې الله اراده وکړي یو قوم ته د یو آفت فلا مرد له بیا نشته بیرته ګرځېدل د هغه آفت دپاره وما لهم من دونه من وال او نشته د دغه خلکو دپاره غیر د الله نه بل مددګار چې د الله د ګرفت نه خلاص کړي. هو الذي يريكم البرق الله تعالی هغه ذات ده چې درکوي تاسو ته برېښنا خوفا و طمعا په داسې حال کې چې ډارم وي د تندر نه او امید لرئ باران ته. ګورئ د مخلوق په صفاتو کې دا ده چې جمع بین ضدین محاله ده. موږ په عام خلک کې دا خیال ده که نه ده په یو حال کې سړی ویښ ویده دواړه کېدی شي جمع بین ضدین محال ده. خو الله په دغه کې وایي دغه خپل قدرت کار کوي چې زه بین جمع ضدین باندې هم قادر یم. خوف او رجا دا دواړه سره ضدین دي که نه دي؟ د یوې برېښنا په حال کې هم انسان ته ډار پیدا شي چې تنده را باندې ونه لوېږي هم امید چې ګوندې باران وورېږي دواړه په یوه حال کې. وینشئ سحاب الثقال او الله راپورته کوي وریځې درندې دي اوبو نه. ويسبح رعد او تسبيح وی رعد ملائکه بحمده سره الحمد الله تعالی والملائکه او ملائکه تسبيح وی من خفته دی ویر دی الله تعالی نه. چا د حضرت پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې رعد څه شی ده؟ دوی دا ملائکه ده. وای دا اواز د څه شي ده په دا ورځ کې چې دا ګډګړی شي وای دا تسبيح دي د ملائکه ده.
دغه ملائکه دومره هیبتناک غږ ده چې دا د الله ذکر شروع کی یو کړمبای شروع شي د خدای د ډاره ټول ملائکه ورسره ذکر شي چې دا تسبیح وي دې تسبیح سره یو आवाज هیبتناک شروع شي چې ملائکه د خدای د ډاره ټول ذکر ورسره شروع کوي وای دا برېښنا شي دا وای دغه ملائکه چې په دوريزو مقرر د پلاس کې کوچینه ده چې دوريزي دی و ځای نه بل ځای ته بیاي ګوره مخکې د تویلو ورېز موږ تاسو وینو آل ته پیدا شي بیا را رواني لاړ شي کوز غرو باندې باران وريږي دا ورېز چې شړی په دا کوچینه دغه کوچینه د سر نه لکه د اور لمبا که فکر کړی آیو کې له دوه ټکی دي چې سره وای لمبا وږي دا پړک وای دغه کوچینه د سر ده ويرسل صواعق الله را لګي تندرونه فیصيبو بیا رسیدن وکي به په دا تندر باندې من هغه چاته یشا او چې خوښي شي موږ تاسو وینو تندر راولې دا کرام جګ شي دا کرام سره کله په برج باندې لګیدلې د کلا برج وړاندې کله په مناره لګیدلې مناره وړاندې کله په لکړه لګیدلې هغه چپکی کله په انسان ولګي انسان تباکی فیصيب به من یشاء وهم یجادلون بالله حال دا چې دغه خلق جګړه کوونکي په شان دي الله کې او هو شدید المحال او دغه الله تعالی چې د دې سخت عقوبت ده شان نزول په متعلق کې لیکلي دي چې دا واقعا داسې و پیغمبر علیه السلام یو صحابي مبارک یو د قوم سردار مشرف ته ورولېږه چې ورشه ورته یا رسول الله دې غواړي اچ ورغی هغه مشرک سردار دی وی چې رسول الله دی غواړي د الله رسول دی غواړي دور دوی د الله د تاسو خدای چې دا یادوي د سرو زرو دا د سپینو زرو دا د میسو دا د ګیلټو دا د چی شي دا پس خان پوری هغه نبی رسول الله ته دا حاوی نبی رسول الله بیا ورو چې ورشو ته د الله رسول دی غواړي چې دا بیا راغی دا خبر ورته کوي د بیا دلایل شروع کړ په دغه حال خدای تندر پر اوغه په غځای متا نو وهم یجادلون الله په هغه چا چې ورته خو شي تندر پر نازل کی چې دی جګړې کې دی الله په شان کې غږیږي چې دا د سرو زرو د کدي سپینو زرو ده په دغه حال کې خدای تندر پر اوست او د تبا له دعوت الحق خاص الله ته دعوت او بلنه دی حق ده دعوت الحق یا دامانه دا دعا چې کوي لایق د دعا الله ده الله مشکل کشا ده حاجت روا ده د بوتانو ته کسل زره کاله دعا وکړي د تا دعا نشي قبلول حق دعا ده چې الله ته کوي یا دعوت حق ده دین ته بلنه یو الله لایق دي چې ته خلق دین ته دیغه طرف تر او غره چې ټول یو الله عبادت کوي والذین يدعون من دونه او اغفطه چې دا کافرانه عبادت کوي به دي الله نه لا يستجيبون لهم اجابت نشي کولای دغه بلون کې خپل یو ته بشي ان پیچ سره کدا غبطانو تسل کاله ناری وکي د تا دعا نه اوري نشي قبل ولای داسې مثال د ګوري الله تعالی بیا خلق کوي دا بوتا دعا زارې کول داسې مثال لري لکه ته سړی چې د کوی غاړه تراشو پړای نه وکنه چې اوپر او باسي او نهایت زیات تګوي دغه کوی ته نور خو واسه علاج ورته ویني چرازی دعوت اګوري او بوته بلنه ورکی چرازی د دې مال است راوخه چې سمو چې کم چې لاس کاله ورته ولاړ دی او ورته راشي دغه بدبختانم چې د بوتانو ته عبادت کوي د الله نه سوا مخلوق ته چې عبادت کوي دغه داسې مثال ده نشته اجابت نشي کړی الا کباسه کفیه الى الماء مگر هم لکه پشان دی هغه سړی چې غړولې لاسونه او بوتل یې بلغ پاو چې راورسي کې ته او بخله دته وما هو ببالغه او حال دا چې نه رسیدل کې دا او بخله دته وما دعاء الكافرين الا في الضلال ندا دعا د کافرانو دا غبطانو ته مگر په بوتانو گمراهي کې ده ولله يسجد من في السماوات والارض خاص الله لره سجده کوي هغه څوک چې په اسمانو کې دي هغه دي چې په ځمکه کې دي طوعا په خواخه لکه ملائکه مسلمانان وکرهن حضور پناخوکی سره لکه منافقین زړه خو نه وي په دې ډاره موږ یو سجده کوي وزلالهم او سوري دغه انسانانو سجده کوي بالغدو په سحار والعصال په بیګا کې موږ تاسو وینو سحار چې لمر د دغه طرف راخیږي دا ټول دنیا سیوري او چې لمر راوخیږي د ارسل سیوره جدا جدا شي
دا سیوری په دغه طرف پروت دی، دا خپل سیوری نشي راټولولی. او بیا چې ماسپښین زوال شي لمر په دغه طرف شي سیوری په دغه طرف واوړي نو سیوری همیش سجده کوونکی الله ته سهار او په بیګا کې. قل من رب السماوات والارض، څوک ده پالونکی پیدا کوونکی د اسمانو او د ځمکې؟ قل الله، جواب نشته، بیرته به ته ورته الله ده پیدا کوونکی، بل خالق نشته د اسمانو او د ځمکې. قل ته ورته افتخذتم من دونه اولیاء، آیا تاسو نیولې دي غیر د الله نه نور خدایان لا یملکون لانفسهم چې هغه مالکان نه دي، اختیار نه لري د خپلو ځانو دپاره نفعا د ګټې رسولو ولا ضرر نه د ضرر د دفع کولو، نو تاسو ته به څه ګټه در ورسي؟ قل ته ورته وایه دوی ته هل یستوي الاعمی والبصیر، آیا برابر دی ړوند چې کافر ده او لیدونکی چې مسلمان ده؟ نه، نه دي برابر. د مسلمانو د کافر مثال ړوند او بینا. اوس د عقیدو مثال ده، هل تستوي ظلمات و نور، آیا برابر دي تیارې او نور؟ کفر تیارې دي، ایمان رڼا ده. کفر او اسلام سره برابر دي؟ نه، نه دي برابر. ام جعلوا لله شرکا، آیا دې ګرځولي دي الله لره شریکان خلقو چې هغه نور شریکان هم مخلوق پیدا کړي که خلقه په شان دي پیدا کول دي الله. فتشابه الخلق علیهم، چې بیا مشتبه شوي وي پیدایښت خلقو په دې باندې چې اوس خو دغه خالق ده دام خالق ته نو زه کوم یو ته عبادت وکړم، ځکه دواړه منم. بل د چې خالق شته، خالق یو الله د دوی مني چې زم الله پیدا یم، اسمانم الله پیدا دم، ځکم الله پیدا د، بارانم الله ورېږیم، الله را تشنه کوي، دا ټول مني، خو بیا سجده بل ته کوي. ولله خالق كل شيء، توتي الله خالق د هر شي ده، وهو الواحد القهار، او دغه الله تعالی چې ده واحد قهار ذات شریک نه لري. انزل من السماء ماء، الله نازل کړي دی له طرفه د اسمان نه اوبه، فصالت اودیه، بیا وبیدل خړونه بقدرها په اندازه د ډکېدلو د دی باندې. کړکۍ ویالې د باران اوبه د غومره چا دی کې ځایږي روانې شي، بل بیا تر یغه غټي پیغه کې بیا ډېری اوبه روانې شي، بل بیا غټي یغه کې ډېر دا کنکی خړونه راځي بیا یو لوی دریاب ته ورګټ شي، دا ټول کې ځایږي. دا وایي د انسانانو استعداد ته الله اشاره کړې ده. دا شریعت مطهره د الله د رحمت باران ده. دا خلق د ظرفیت په لحاظ متفاوت دي. څوک د دین نه دومره اندازه ګټه واخلي، فایده واخلي، علم برخه واخلي، لکه هغه کنکۍ ویالې، لکه هغه ناوه کې چې څومره اوبه ځایږي. انشا بیا ظرف کې توسع او استعداد قوي وي، د هغه بیا د دومره ځای په ځای باندې دومره د علم برخه وي. د اول بیا غټ وي، د اول بیا غټې، دا وایي استعدادو ته اشاره ده. بیا دا اوبه چې مځکې ته راشي، فاحتمل السیل زبدا رابیه، بیا راواخلي سیلاب ځک خیری اوچت شوی راپورته شوی سر د اوبو ته، اوبه راځي راټولېږي چې څومره په زور سره لګېږي ځګونه کوي، دا ځګ او دا خاشاک دا ټول په سر د اوبو بیا را روان وي. بل طرف ته ومما یوقدون علیه فی النار، او د هغو شیانو نه چې دوی بلول کوي په هغه باندې په اور کې، ابتغاء حلیة، لپاره د جوړولو د ګیڼو او متاع یا د سامانو، زبد مثله، د هغه دپاره هم ځګ ته په مثل د ځګ د سیلاب. دا سره زر سپین زر چې ویلې کې، دا بیس چې ویلې کې دام یو خیری لري، دام سر ته راپورته کېږي، هلته اوبه دي سر ته یې ځګ راپورته کېږي، دلته معدنیات دي سر ته یې ځګ راپورته کېږي. بیا ځګ څه شي، اصل شی څه شي. کذالک یضرب الله الحق والباطل، دغه شان بیان الله د حق او د باطل کې، حق د اوبو مثال لري، باطل د ځګ، حق د هغه سپینو زرو د سرو زرو د صفا د هغه مثال لري، باطل د هغه د ځګ. خو ځګ بیا څه کېږي؟ فاما زبد فیذهب جفاء، هر څه چې دا ځګ ده داخله ده لاړ شي په داسې حال کې چې د نظر د خلکو نه پرېوتې، هېڅ اعتبار نه ورکوي، څه ګټه نه ده په مرتبه. و اما ما ينفع الناس، هر څه هغه اوبه چې خلکو ته ګټه رسوي، فیمکث فی الارض، دا پاتې شي په ځمکه کې، وخت تېرېږي په ځمکه کې، چې کوی آباد شي، کاریزونه آباد شي، چینې آباد شي، یا ځمکه یې دننه ځان ته جذب کړي چې نباتات راشنه کړي، ګیاوې راشنه کړي. کذالک یضرب الله الامثال، دغه شیان بیانوي خدای پاک مثالونه. او اوبو او ځګ
ګیڼه او ځګ دوه شی دي. شریعت مطهره چې خدای پاک را نازل کړي دا انسان کې ګناوي چې دي دغه خیرې دي ګناوه په دین باندې چې عمل شروع شي دغه اوبه چې سینې ته ورځي خیرې پورته کوي. دا خیرې بیا ورک شي. اصل کمال په انسان کې چې ولایت دا بیا پاتې شي، علم دا بیا پاتې شي. دا بیا ته په قبر کې هم نه تر جدا کېږي، دا د قیامت په ورځ باندې هم نه تر جدا کېږي، دا په جنت کې هم نه تر جدا کېږي، په یو حال کې هم نه جدا کېږي. او د کافر مثال چې یو مثال دی غځک ده، نو که دوی بت ته سجده کوي دا د سجده هم داسې ده لکه غځک دی اوبو ځک بې فایدې وچېږي. د عبادت هم دغسې بې فایدې تېرېږي، ځان به ستړی کړي خو هېڅ فایده نه په مرتبه کېږي. للذین استجابوا شته دي هغه کسانو دپاره چې قبول کړی د حکم د الله تعالی، استجابت یې کړی د ربهم خپل رب لره چې شته الحسنا نیکه بدله شته چې جنت ده. والذین لم یستجیبوا له هغه کسان چې نه قبلوي حکم د الله تعالی بیا نو داسې ورځ را روانه ده په دی لو ان له ما فی الارض جمیعا که د دوی دپاره موجود شي هغه شی چې په مځکه کې د دا ټول د دوی وي ومثله معه او د هغه مثل هم د ده سره وي لافتدوا به دا به ټول خیرات کې خو چې ځان به د عذاب نه خلاص کړي لیکن نه خلاصېږي. اولئک لهم سوء الحساب د دغو خلکو دپاره بد سخت حساب ده ومأواهم جهنم او ځای د استوګنې جهنم ده وبئس المهاد ډېر بد بستر ده دغه جهنم. افمن یعلم آیا هغه څوک چې پوهېږي چې انا ما انزل الیک من ربک الحق هغه څوک چې نازل شوی ده تا ته له جانب د رب د تا نه حق ده چې مسلمان ده دا داسې ده که من هو اعما لکه هغه څوک چې ړوند ده چې په دا نه پوهېږي. انما یتذکر اولو الالباب بېشکه پند اخلي خاوندان د عقل. الذین یوفون بعهد الله هغه کسان چې وفا کوي د الله په عهد سره ولا ینقضون الميثاق او هغه خپله وعده بېرته نه ماتوي. دغه خلک ګټه په اخلي. او الذین هغه خلک ګټه په اخلي یصلون ما امر الله به ان یوصل چې دوی پیوست کوي هغه څه چې الله حکم دی پیوستون پکړی. لکه په ټولو انبیاو ایمان لري، په ټولو کتابو ایمان لري، تفریقه نه کوي. او یا دا منه چې د خپلوانو سره وسیله رحمي کوي. ګورې دا وسیله رحمي ډېر ضرور شی ده. روژې مبارکه میاشت ده، د هغه کې د لیلة القدر شپه را روانه ده چې د زرو میاشتو د عبادت نه زیات ثواب لري. او په دغه کې چې د اول ماښام شي ملائکې مځکې ته راکوزېږي دومره انداز چې حساب یو الله ته معلوم ده. د خلکو په دعاو کې ورسره شریکېږي، امین په ویایي، عباداتو کې ورسره شریکېږي، حتی د خلکو سره مصافحه کوي خو دوی په پوهېږي نه. که موږ په لاس هوا لګېږي خو موږ نه په پوهېږو چې یو جسم ورسره ولګېدو تر سهاره پورې. چې سهار شي جبرائیل امین غږ وکړي ملایکو ته چې ځئ چې ځو بېرته طرف د اسمان ته. دا ملایکې ټولې ورټولې شي بیت الله شریفې ته او هغه دکې نه پورته کېږي. نو ملایکې د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړي چې ته خو د الله رازدار یې، خدای پاک د امت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه شپه څه معامله وکړه؟ دا خو ډېره د قدر شپه وه. نو دی ورته چې الله تعالی د نبي علیه السلام د امت ګناهګاران وبخل خو څلور ډلې په دغه شپه ونه بخلې خدای پاک دې وساتي. یو عاقل والدین، کوم څوک چې مور او پلار یې ازار کړي وي چې تر څو خپل مور او پلار خوشحاله نه کړي د لیلة القدر په شپه یې خدای نه معاف کړي. یو. دوم وسیله رحمي قطع کوونکی چې د ورور سره خفا ده، د تره سره خفا ده، زوی سره خفا ده، وراره سره خفا ده، خوریې سره خفا ده، ماما سره خفا ده، دغه قریبان نه دي. دا خپلوان که ماما خیر دي که پلارګانۍ ده، دغه خپلوان چې د دغو په منځ کې خپلوي وسیله فرض ده. دغه چې سره خفه وي چې تر څو دا نه وي سره جوړ شوي. الله تعالی ته وایي هر څومره نیک عمل د دوی چې ملایکې پورته کوي الله تعالی ته الله ورته یو میل کوي اوس چې تر څو دوی جوړه نه یې کړې دغه عمل یې منې کوي. په دغه شپه نه بخښل کېږي. درېیمه ډله هغه انسانان چې د دنیایي امورو د وجې نه خفګان په منځ کې راغلی وي، په دنیا سره خفه شي. یو خو دا ده چې یو سړی بېدینه ده، ته نصیحت ورته کې نه یې منې، نو ته ځان تر مرور کې. هلته خو د شریعت حکم دا ده چې مرورېږي به، تعلق به نه ورسره ساتې. نه په پټي سره جنګ شو، په روپۍ سره جنګ شو، په یو سپي سره جنګ شو. موږ پښتنو خو په سپیو سره جنګي خفګان یې. په هلکانو
چې د 3 ورځو نه زیات خفګان سره خبرې سره بندې وي، د 3 ورځو نه زیاتې چې تر څو یې جوړه نه سره کړې د ليلة القدر په شپه خدای پاک نه معاف کوي. او څلورم مدمن الخمر چې شراب چې کی د شراب نه توبه نه باسي، خدای پاک په دغه شپه نه معاف کوي. او بهتر انسان هغه ده چې خپل نفس محکوم کی، هر انسان ته په خیال کې شیطان داور کوي، د خپلوانو په منځ کې چې جنجال ودیږي شیطان دغه کې ډیر کوشش کوي، دته په خیال کې داور کوي چې ګوره د ډیر ظلم در سره کوي، تا خو د څه خبر سره کړ، تا او د څه خبر سره کړ، ته دا وکړه، دا هغه دیو بیکاره شیان ورته مخته کوي. یغه ته بیا په خیال کې دا ایده جانب ظلمونه ورکی چې ما څومره کور سره کړ، د دار سره وکړه، د دار سره وکړه، دا بس هغه ګناوي ذهن ته هغه بده ظلم جفا نه بے وفایي دا ورته مخته کوي، هغه خوبایي تر پټي چې هغه خېګړی ورسره کړي هغه بیا په ځین کې نه ورولي، نو بس بیا په کلو سره مرور وي. فساد ذات البین خفګان په خپل مابین کې نبی رسول الله هي الحالقه در خيون کې ده بیا ودانه هم چې وختان رخي دا د انسان نیکر خيرخي لکه چاړه باندې چې وختان دی بیخش تويږي. دا خفګانونه چې د مسلمانانو په خپل مابین کې به موجب وي، دا هم د انسان نیکی د څخه ختمي لکه په چاړه چې وختان ټولېږي. نو خیر د انسان هغه ده چې اول واره سلام ورواچو، دا نه دراجي تا سلام ورواچو خبر دي تا د طرف نه شروع شو ټول ثواب تاو. او کنه چې په دغه خره سره سپاري ګوره چې سړی قسم مو کی چې زه به د ورور سره یا د زوی سره یا د تر سره یا د ماما سره یا د خوري سره یا د وراره سره نه غږیږم، قسم مو کی خدا قسم به په ځان اړي. شریعت حکم دا د دادی واړی اېدو د کفاره ورکی او خاصه رحمت نه قطع کی، ولی الله برحم سره وعده کړی دا څوک چې تا پالي وصل کوي د زبې په قیامت کې خپل رحمت وصل کوو، او څوک چې تا نه وصل کوي زبې د خپل رحمت نه کم وصل. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل ويخشون ربهم او داریږي د خپل ربنا ويخافون سوء الحساب او داریږي د بد حساب د قیامت نه. نو دغه خلک چې دي دا اولو الالباب دي، پن دغه خلک اخلي. والذین او هغه کسان پن اخلي صبروا چې دوی صبر کوي ابتغاء وجه ربهم لپاره د طلب د رضا د رب خپل. کمالي نقصانونه ورسیږي که ځاني نقصانونه ورسیږي یا عباداتو کې تکلیفونه ورته پیدا کیږي، په ټولو صبر کوي. واقاموا الصلاه سم قائمي المنز وانفقوا لغي بما دي غمان رزقناهم چې ماده ته رزق ورکړی سره په پټه وعلانیت په کارا پټو په کارا. دلته تفسیر لیکي چې اکثر ځای کې قران عظیم شان کې چې د نفقه بحث ذکر کیږي سران مخکې ذکر کیږي علانیت او ورسته ذکر کیږي. نفلی صدقه بهتره ده چې په پټه وي، زکات بهتره ده چې په کارا وي. ریا خو په دواړو کې نه کې، ریا خو د کوکړو بربادي، خو چې ریا نه چې زکات په کارا ورکې د پټ ورکول د زکات نه کارا ورکول کې یو په 25 ثواب زیاتېږي. چې پټ مثلا 25 روپۍ زکات ورکې او په کارا 1 روپۍ زکات ورکې. سفیان ثوری رحمه الله په متعلق کې غالبا راځي یو لوی محدث مفسر یو بهترین عالم ده، وای زکات په چې دوی شو د جمعه د اذان په ځای نه ده په د مناره به بسیره ناس په قران بیراو وخته د خلکو دی وړاندې ریا نه کړه. دغه قرض دی پاره وای چې دا نور خلک په تاسو اقتدا وکړي. ډیر خلک داسې دي یو په بل باندې بدګمانه چې خپل کې زکات نه ورکړي، دومره ډیره دنیا ده په کارای نه لیدل کاغه پټ زکات ورکړي خود لیدل نه. نو ځان ته شیطان ته تم دا ورکړي چې هغه مولوی صاحب دم زکات نه ورکړي، اجي صاحب دم زکات نه ورکړي، نو دایم پری او چې په کارا شي هغه خلکو مرفام شي د خدای پر عزت ته چې لکه په دې چې زکات فرض ده کنه کې ادا خدای د عذاب ورکړي، خو په ما فرض چې نه کوي ادا په ما ته خدای عذاب راکړي. اما صدقات چې په کارا نفلی صدقات چې په کارا وکي او په پټه دومره فرق لري چې په پټه 1 روپۍ صدقه کې په کارا 80 روپۍ د پټه هغه 1 روپۍ ثواب دی دغه 80 نه زیات ده، ځکه دا محضن لله عمل ده،
زکات دا نشته چې بل چاته خبره وي کې. نو سیرن وای مخکې ذکر کوي چې پټه صدقه او علانیتن شاته دې لپاره وای د مسلمان خو به وي نفلي صدقې ډېرې، زکات خو په مسلمان اکثر پرڅ کیږي نه. عجبه خبره ده. وای مسلمان به دومره دنیا ولې ډېری چې زکات په پرڅي، ولې به دومره ډېری چې زکات په پرڅي، خو چې تر حاجت زیاتې ده. خو مخکې موږ تاسو ویل چې تر قل العفو چې حاجت نه زیاته و دغه صدقه کوه. ولې فکر وکړه په دنیا په آخرت کې چې درته پرېږه دي جمع کوي د دنیا ګټه دي ده، چې صدقه کوي د آخرت ګټه دي ده. د آخرت ګټه کده کوي دنیا. وای مسلمان خو به کوشش دا کوي چې دنیا کال چې پوره کېږي دومره یې نه ډېره کړې چې زکات په دوا وي. لکه نبی علیه السلام چې وایي چې که دغه غره غوندې سره زر ماته خدای پاک راکړي زه به یې د 3 ورځو نه زیات ونه ساتم، مګر هغه روپۍ به وساتم که د چا پور ور راباندې نیټه یې پاتې وه د هغه پور په انداز به یو څو روپۍ وساتم چې کله هغه نیټه پوره شي چا پور یې ورکړه. سرا وعلانیه ویدرؤون او هغه خلک ویښیار دي دوی ته ګټه رسوي پند اخلي چې دوی دفع کوي بالحسنة په نیکي سره دفع کوي چې السیئة ګناه په نیکي دفع کوي. پرون مو ویلې ان الحسنات یذهبن السیئات. حدیث مبارک راځي انسان د عاجز د ګناه تر وشو چې ګناه وشو درنه وای بیرته کوشش د طاعت شروع کړي عبادت بیرته عبادت تو چې خدای پاک هغه د ګناه اثر ختم توبه وباسه چې خدای پاک د ګناه اثر ختم کړي. دا توبه حسنه ده خو فرض ده باندې نیک عمل ده. ګناه ناروا وه ګناه درنه وشوه دستي د شانه توبه بیرته پسې وباسه چې توبه دې وایسته سیئه به د خدای پاک ختم کړي. صدقه دې وکړه ګناه به د خدای پاک معاف کړي. لمانځه ته لاړې ګناه به د خدای پاک معاف کړي. روژه دې ونیوه ګناه به د خدای پاک معاف کړي. اولئک دغه دغه صفاتو چې ختن لهم د دې لپاره عقبت الدار ښه عاقبت د دار د آخرت ده چې هغه چی دي جنات عدن جنتونه دي همیشه اوسېدلو دي يدخلونها چې دوی به ننوځي جنت ته ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم او هغه څوک چې مسلمان وي د دې د پلارو د دې د ښځو د دې د اولادونو هغه به ورسره ننوځي او بیا به په قیامت کې خدای پاک سره یو ځای کوي. دا د غټې رتبې او د کمې رتبې والا خو په دغه آیات کې لوی قانون ذکر شو. مسلمان جنت ته ځي خو پلار یا ښځه یا زوی هلته جنت ته ځي چې ایمان لري. ومن صلح من آبائهم چې ایمان یې نه وي که نوح علیه السلام پیغمبر د خو چې زوی کافر د په دنیا کې هم تباه شو که نه شو کنعان. لوط علیه السلام پیغمبر د ښځه کافره د په دنیا کې هم تباه شو که نه شوه. په آخرت کې چې د نبي نسبت تعلق د نبی خپلوي ګټه ورنکړه کافر ته نو د بل چا خپلوي به څه ګټه ورکړي. او چې مسلمان شي په مسلمانۍ کې دننه بیا نسب ګټه رسوي. ولې ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم بلکې والحقنا بهم ذريتهم. خو دلته یو حدیث مبارک را نقل کړی څوک اعتراض کوي چې نن سبا هم د غیر مقلدین دغه ډېر یادوي. وای حدیث مبارک خو راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې چې ورځ د قیامت چې راشي هر نسب قطع کېږي الا نسب یو د ما نسب پاتې وي. هر سبب و هر نسب ختمیږي. نسب چاته ګټه نه ورکوي یو د ما نسب ګټه ورکوي. دا د امتیاز ده. سعادت مبارکین چې اولاد د ان حضرت صلی الله علیه وسلم ده دغه نسبت نه ختمیږي په قیامت کې. دا نور خو هغه د حدیث کې راځي چې دا نور ختمیږي. موږ جواب کوو چې نه دغه حدیث نه داسې نه معلومیږي چې دا نور نسب ختمیږي. هغه نسب ختمیږي چې اسلام نه وي. ولې موږ تاسې آیات مبارکه ویلی النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وهو قرات وهو اب لهم. نبی په مسلمانو تر ځان ډیر مشفق ده. د نبی ښځې د دوی د میندو حیثیت لري. دوی د هغه امت لپاره د پلار حیثیت لري.